بیچه کوله وای کټای را باندې واړولې یو دوبره ویښه کړم وای دا کانګړ کې د کوټې پکې دراو پړې دا ولې څه وکړل دا ولې پټپرانه بلې څه چالو نه سما د خدمت ته دا کړې واړو خره چې مې واړو غزار نه نه غوسان نه غزار نه کې ته څه خپت پیښ شوې تو کوشش کې کنه چې دا معصوم ولا سرخته کوله پورته راغورځي خو والله دې بیا ما آرام کېنه زما څه کار دی خدای دې ته غورځي ستاسو کارو او دا اسلامیا تاسو ګورئ چې کومه منصوبه تړلې ده که نه خدای دا ستیګه به دې کې رانه به دې کامیاب کړي حق به دې کوم د ټولو میخو زارونه به دې څه به حق کې ولې دا تا ولې کته غوځولی صاحب دا ولې کم کې پرغنه سره کار نه کوي زما را ښځه به دا زما مشره ښځه ده او دا ستا ښځه ده او دا بوډۍ ده دې له بیا تاسو کټ ته وړې داسې چل به وکړي دا کارنامې تاسو کړي دي که نه ته به یې وله کټ ته وړې او خوله کې یې وله ورکوه ته به څه کوې زه به څه کوم زه به خپل خاوند خدمت کوم داسې چل دی یجینې یو خبره مې واوره اوس یې هم درته ویم بیا هم درته ویم که د نن نه په ستا میخې د غوجل نه راځي او یا دې په تنور ډوډۍ پخې کړي نو زه پیشه او دا پیشه او دا دوس ته څنګه کټ ته خاطرې دا پاسنې غریب ماشومې سره کار کوه که نه مجوجات په مور باندې کار کوي داسې د دې ښځې غلامې دا خو ستا مور ته داسې د دې ښځې غلامې ته خطا ته ناستې ای بی شرمه ای بی شرمه خو ډېر بې غیرته وختې ما خو وې ته اسلم خانې خو اسلمینې تش ګوګوی ګوګوی چې سمه خبره کوم ګوګوی دا پردی لور نه وه دا به چې کوم نه به میخو پیسونو نه دې راوستله شوړې مې دي دا څه شوړې دي ځان یې خزانې نه وایي به چې 50 روپۍ خرڅ کړي نو سر ته یې نه 85 روپۍ اوس د روپۍ حساب کوم په دې بارم باندې ما لکونه یو خبره ته کوم حساب کتاب به کوو ډېران به دې ځان له خرڅو د سوټو زما ښځې اوس خو یو وارث پیدا کړ اوس بیا ته ځان له خرڅې ښه پرون چې د ګیاره پارتار د څو پیسې واغېشتې 100 پیسې رانه واغېشتې پوره 4.5 روپۍ رانه واغېشتې داسې چل دی اسلمیه یو خبره مې واوره په خدای مې د قسمې که زما دا ښځه دا ستا مور ده مور مې ده آیا تا په غېږ کې ګرځولې جنت دې شته دا ښځه ستا دوزخ چې دوزخ زما مور ده زه ورته سپک نه ګورم تا ته هم سپک نه ګورم اوسه پورې مې ستاسو عزت کو خو چې دا کم کار دې وکړو نو زمونږ د سترګې د لګېدو نه ویستې ستا په سترګو اور په دې رینګوټو ما حق حلال اولاد ما له خدای راکړي ته زما په اولاد خفه کېږم پې نه خو لږ وګورته خو ګوره زه تا نه یو تپوس کوم شرم خو ګډون نه چې تا پسې بیا ته لیکن زما د په خدای قسم چې دې ګاډي کې دې براب دا کوم کړي څه شرم یې واسه شرم کړي څه شرم دی په هسپتال کې خو ما دی خدایه ما په دې ځای مړه کې دا پښتانه وایي چې دا سخته برداشت کړه دا تاسو دا یا کارونه کوئ ولې ما څه به یې کوم زیاتې مې کړي دي ظلم مې کړي دي خدای ظالم چې خدای ما له اولاد نو ته ولې سوځې خدای دې د دې قلفي سر نه خلاص کړه امین د دې قلفي سر نه خلاص قسم په خدای کله بلې دې بوډا لاسونو کې ما اوسم ګټونه طاقت دي چې دې ګاډي کې به دې ګټونه څومره ما ته پته لګي چې خارښتي ګاډي کې به ورچې چې دا ډز دې نو کړی که نه او دا عمل ته نو خبر کړی او پیدا شوی نو ما به وایي چې زما د ښځې زوی الله دې سکتر که موږ به وایي چې یتیمخانې نه مروستې په خوله دې اور پورې شه اوس زما بچې به ته یتیم کې غټ کټ پلار به یې ژوندي او ته به یتیمخانه یادې زما ښځه ده زما ښځې ده چې چا سپکو کتل اسلمیه ښځې زما نیکو ټیک شوه د ده پلارو د ده هسې دوسو ویمه ستا سمه شه ګوډې پټخوډنې وري راشه ماما زوی دې لیونې دې ګوډې نو خبره مې راته کوله د دې خواصې چغې وایي پس بې یې لیونې ده ورپسې یې لیونې دي هغه هم خدای په اخر عمر چې کوم نه نو لور ورکړې ده دا دوسه کار هغه هم کړی دی نه سمېږي سمه خبره مې وکړه ولې ښځه
خدای وروالا خدای الله وروالا. دقه چې تاسو مو شرموي چې ماته وایي چې شرمېدلې الله د صاحب پلار لم دقه چې په سپین سر ورکړي هغه مونږ یا خدای بخښلې دی. خدای دې تباه برباد کا خبر کې دی خدای دې تباه برباد کا زنګوالي لور په شان مخ تین ویلې تا د عمر د دې کاته خپل څه شي ویم که ډاکټر لځي که ډاکټر لځي که الټراساوند لځي که ټیسټ لځي خدای دې کې خدای دې دغلته په ګاډي والې کا ته پیشه او ښځه پیشه شما بوډا جمکیر د طرفه زما راځه خدای دې تی نه پیشو پیدا کی پیشو پیدا کی. او ته چې مو سم نه وایو زه چې راځه دا دې وایي پرېږده خبره سره پټه دی وایي خدای دې پیشو پیدا کی ما یې خدای دې سپی پیدا کی مزاح نه کوي مزاح نه کوي ستا په مو ډوډۍ پخېږم د دروس بیا ستا په اجازان ته ولیدم امستان ته کله راځي ځانن سبا وخت بچی دی یې کړیا ما تر دې کوټه کې څوک راغله تاسو دې چې ویلې په مې کټ پړ خدایا زما دې چې منوله خو کې کاندیدان ته دې مو چې الله دې خدای مکه سره نور څخه پته ته پینې نشي خدایا وای دا دې بدا علم دې وځي ګورا مدرسه چې پښتون ساتي دشمن دې ډېر دي او پټ دشمن دې ډېر دي او د کور دشمن دې ډېر دي के नंबर आबाद के कमान जमा करता रखवा दिला चाहती है कोई हमारे बड़ी क्या आबाद की रफ्तार और الله دې پکې خیر واچي هله پویما کې سر وهله د حقوق با یو کوشش لمي ته وګوره دوی کومه کې شي استاکلی دا ول سپی پلس نه خو کو ګونه د کړی دا ډیر نه کار خددا سبتا تشاهد ما هم دې کومه نظر دیوانه دي کوئی بچی د سلوونی مو دکان خو دې بچی راوړل ما شاء الله به تفصیل دي کوی کومه او د ستانه د غزانو کوم کوم ځکه چې زور مور درغلي د ستان لګین زور درغلي دي او هر څه دې ګډوډ شي دي زما چې دې ته نه برابر نه د څه کې په کم بیا څه دا خدا دې ابي بچي هغه دې کوم څه ناشتي او خپل خنداګانې کوي راځه چې کوم څه راځه قربان الله دې ولا مرګ راوړي چې داسې په ټول میدان کې راځه ما باور به نه کې خزي زه پیښو ستا کار پیښه په ما وجني یا الله ته زما اولاد لا خیر ورکړي امين امين ثم امين یا الله ته زما د سپین سر د بچی مل امين يا ماما ته پته دا خزي دا دې به غیرت او خدل خدا ته چل دي ته زما او تعالی ته غزان او هم کومه چې غزان د لروړم او ځان را لرهړه پتر می کې ځل چې راځي او کنه کمزوري کنه ډېره کمزوري ما جوړو دي هغه نه پت په ملام در و دې سره به تاسو کومه زما چې بیا د الټراساوند په وخت کومه خدای مکه سنوري قصې قطاري نه جوړې شي الټراساوند لته بیا بوزه راځه ای شرمیده بیخ بنیات باسا بیخ بنیات بوزا نو سپینه لپټه باندې په سر کړو په دې عمر کې تسبیح به راغشته به او پلار ته دی ګوره پکارو چې ته تبلیغ کې تلو تر د کاتی دا خبره پیدا ته وګوره څنګه من توبه ته زما دا پلار کوي توبه داسې مشران خو ما چتا په جون کې دوری دي ته وتا سو ګوره څنګه خنداګانې کوي دغه پرېدا یا موس ګوره د جیداد دنی میرا لرا روان صحیح روان دي خدا عجب خان کلی چې کم پارم دی کنه دمه خدا دا بزان پسې کې او کاغیر پسې نه کوي کنه د شپې یو میخه بوزه کله کټې بوزه کله سکې بوزه په پټه خرڅوه هغه د څه نه خبرې ګوته به چې د شپې چابوتلې دا مطلب دی چې ځان شتو ځان بشتکې کنه دا د سپین سرچې خدای دې پکه خرخته که دا ډېر یاز بیني خوندو کې چې دا ساغه پسیولي کې بیا کوم خزي چې دغه د کې حقیقت پټي کې شوتل دي هم چې ما میخو لروړو ابم پچا خرڅ او درې میخه هغه بچي ولا لکټي ابم خرڅ کوم یو شل بیا خو په بار کم کنه غټ اختر را روان دي یو درې سلور میخو له ګړچ ورکا یاره والله چې خدای یو خبره د کوم ورته بوډا نه خبر نشي اخو د مور په مینه نه مړیږي اخو د هغې نه دا څو میخې دي کم از کم له شل میخې غواګانې دي که نه
دې کې تا نه دې د 5 کالو پورې تاسو شو پورې چې میخه څه شو واګانې څه شوې هغه د هغې په مینه کې یو هغه کار کوه بیا چې میخه 2 منه پې کوي دا میخې او خرڅې نو د من دا جیب کېږده او د من دا دی بوډا ته خایا ورته یې من پې یې کړه نو زه به ته چې غونډې زاړې دي پې نه کوي زه به سره څه وکړم ښه داسې کار وکړه چې زه ورځم باره وتې خو نه شم خو بیا به م لږ بار وځم او ته چې کوم دی د دوی خیال ساته په دې غټه لار مه ځه داسې د کوټو پر اشاره راته وشه که د غټه لار باندې ځي اوس پته بیا خلک مباره کې درکړي خدای دې یو شرموي نو شرمېدلي دي پایم څه کار نشته مانه دته اوس وګوره په ایمان وي دا څه کار دی ما تا ته ونوي دا د سپین سر دا خو ډېره خوږی که نه د سپین سر دا میوه خو ډېره خوږی که نه سبا بله ورځ ګوره که نه اوس دا کونټۍ په لاس کې میلېره که نه مقه که لورې او که زوی وي په دې ګبې کینولې د بازار کې دی زه به سل لارې په شرمونو زه به نور څه ویم لکه دا مونږ یې چو شرمونو خو زه دا نه یم چې د بپار خلکو ته ویم څه مړه وی پلار مې لیونې شوې هسې وی ډزې وکړې که نه هغه مو چې دماغ یې کار دماغ یې کار پرېښودلې اوس څه کې اوس که چاته وي چې رور او خور مې کېږي د دې ورور او د خور دا نوم ماله که نه ډېر سپک را باندې ولې کېږي به نه نو کېږي به خو وایم نوم یې ماله نوم به وله تېږدې څوک ولې نومېږي ته که نه ښه دا نومونه ولا ته زه ښکارم نو خو ته اسلم خان شوې هغه به جابر خان شي دا شرم پکې را پاتې ښځې خدای دې بس څه نشم ویلي بوډاګانې او مو پلار مې دیږي دومره ورته کار یم مچور مې بل کړی ورته یې ور واچوم دا کوم کار یې چې کړی بس راځه ډېر دا یې کړی دی بد په خوله لاس کې ده وای تکړه غړمه تکړه غړمه د لیونو د ګرځېدو دی وخت وای تکړه غړمه ده تکړه غړمه ده تکړه غرمه ده لیونو د ګرځېدو دی وخت تکړه غرمه ده وای خدایه نو رښتیا خبره غني خان بابا ټول لیوني خدایه ته د ما سر ته خیر پیښ کړي او یا الله دا راتلونکي اولاد مې نیکعمله صالحه او قرآن خانه کې دشمني ډېر دي دوستانې نشته کور کې مې دشمن ډېر دی کور کې یادانو څه شکر دی ټولو دي دي زما چې دی ښځله مې دا غوزان مات کم او ورکم واله یا الله د دې کنداسې خونې مې زار شمه یا الله ډېره بختوره ده ښځه اخواته کنه سپېره بچیه مچ ونه تېرې په سپې مکې تاویږي دا تاویږي قربان یا الله شکر دی خدایا چې په دې سپینه ګیله دې را باندې رحم وکړه خدایا ډېر شکر دی یا الله لري یا الله لري یا الله شکر دې چې خیر خوب مې ولیدو دینه ته داسې په خوشحالۍ راپاڅېدې یم خیر خوب د خوب مې ولیدو که نه ځکه په خوشحالۍ وای راپاڅېدم قربان ما ته هم لږ بیان ته کنه چې د ما د اعظم خوشحاله یه تړیا خوب مې دې چې ولیدو ویم د سیند په غاړه ناست یم نو چې سیند ته لاس ورښکته کوم نو قبر وباسم چې لاس ورښکته کوم نو قبر وباسم یا الله شکر دی وایم بوډۍ شروع دې پې د خیره وکړه کبان خو نراني د خیر عجب خان کلي کې به د کرکټ ټیم په دې سپین سر جوړو یا الله پرله پسې راله څلور زامن کال په کال راکړي چې پت قراني پې وسوځي په تاریخ کې به زمونږ نوم لیکلی کېږي چې خدای ولې په سپین سر اولاد ورکړی ښځې الله ورکړه تا ماله څه رول یا الله خیر یا ښځې قرصان مې در راوړل قرصان ورګه ښه ته کښېنه ورګه چې در یې مات کړمه یا الله هر چاله زما په ښځې قربان خوره وړې ته واچوه انا خدایا وای دا خسان او ماښام خوره ښه ته څه ښایسته دي وای ما غوزه
دا مازغه دي مازغه په مازغه خیال دی دا چې کوم دی کې د روغ غاښ دی دغې لاندې که الله دې بې خو بس ځوانه جانه ښځې خو بس شو کمه نو غاښونه مې بې نیټې ووتل دا خیر دی نظره شوې وایه آیا خدایه دا دې تل دی که نه دا نه دي دا یو څو غوژان مې دې راوړي خو دا سر ته پټ ده ښه او तुम्हाला दादरी पटाचून गेली कोपात परंजू दाबा ताखतय او وای په پات پرانی د ځمکه ډکه چې ولا ورنه کې غواړي دا والا په پولیس کې پوښتنه کړه کوته دا به تا دې سره یو ګوټ پیر راوړم نو په هغه پیو کې به دا تواجو ما او د باندې د بیا بیسکی او چې پیکاډونه کې چې ستې دې زړه کېږي ما توایا زستا تابعدار او چې غوډې پانشي پت قولنی چې ته وی پاسه نو نه به پاسي او که بیا د باندې کټ واړو نو دې ځل به په دې کور کې نه دا کان جما چر تکیدا دې دا ته لپما کټړو د مدینه له زدا کور خالی کو سر په غوژارونو کې غم را لا جوړ نه کې غوړي اخذ غوړي زیاړه پیړه بیا به زیړی وبره وانی بیا به سو دا خبره خو دې هم په دې ځان له غوژار او نور به مخي او د قیمت چیږي دا څه لکنه به مچي دغه مرداري ته بدلوم که د سره چتالاله چې دغه سپي ډاکټر لدی بیا بوزي واخه دې دا आप को तो बोतल बेन کنه چې دی بوزي کنه نو مطلب دا چې هغه حواله مزد کی او هغه وی ما چا وی دی دا لکه د چینیم پته دی دا خبره ته پالتر سوم تیار سو चलिया او ما ته وی دی بوډان بیا پسو دوتری چې پسا چې ډراپونه تو کوي ته ډیر زیاته کمزوري کې مړه بس نه خود دې مامړه کا اوس خو د کبانو خوبونه دي چې د کرکټ دا ټیم خو جوړ کو پاجا په خان کې لیکي کنه یا کوډو هغه نه د بچي د بوته اصلا یو پټیو ده یو پټیو ده انا سمنا یا الله خدایا دې چې د پیسې د لزو सब कातर देते وی الله دې روغه کا الله دې جکه جوړه کا خدایا د پایخ بچی را لراکی او د کبانو د خوخي رښتیا کې خدایا यो बबो जरोळ जमात ची गर्मी کې बिजली نشتا پکی مرات تا او بي وی ورګه بابوزي بایرون د سولر غم د لکو مالک سبا وکړه na چولر څه جیو سولر شي وی کنه ماري کا راسترګې پټه کا باسه دونه کړته کې تو بمې دي مجاهده کوا خدایا د تاسو خندا خدای دې خدایا دا ورته مې پوتې ودا چې را دام وکم چې دا کاته نه پدو کما